غزل مطلب ده چې لکه ځمکه چې باران په غېږ کې واخلي لکه ځمکه چې باران په غېږ کې واخلي داسې یاد مې د جانان په غېږ کې واخلي مننه او په مظلومو باندې په مظلومو ظلم مه کوه جابره په مظلومو ظلم مه کوه جابره تا به قهر د اسمان په غېږ کې واخلي مننه او تصور کې مې تر تا پورې بیا دروړي تصور کې مې تر تا پورې بیا دروړي ما چې کله ستا ارمان په غېږ کې واخلي مننه یو سړی دی چې اکثر په تنهایۍ کې یو سړی دی چې اکثر په تنهایۍ کې بس په خپله د خپل ځان په غېږ کې واخلي مننه په بیا بیا ګناه د هغه چا نه کېږي په بیا بیا ګناه د هغه چا نه کېږي ذهن زړه یې چې شیطان په غېږ کې واخلي مننه دا چې ته ورته په سپک نظر کاته کړې دا چې ته ورته په سپک نظر کاته کړې دا سړی به هم دوران په غېږ کې واخلي مننه خدایه دومره مهلت راکړې په دنیا کې خدایه دومره مهلت راکړې په دنیا کې چې زما بچي قرآن په غېږ کې واخلي مننه خدایه دومره مهلت راکړې په دنیا کې چې زما بچي قرآن په غېږ کې واخلي چې د الله د احکاماتو چې پابند یې د الله د احکاماتو چې پابند یې ستا د روح په قدردان په غېږ کې واخلي مننه او مقطع یې ده چې حوصله ځان ته نږدې کړم په سکون شم حوصله ځان ته نږدې کړم په سکون شم ما چې فکر د ایمان په غېږ کې واخلي ډېره زیاته مننه صدر صاحب په اجازت باندې یو شعر ویم وایي څوک بوتانو کې ناست زړه کې کعبه ده څوک بوتانو کې ناست زړه کې کعبه ده او څوک کعبه کې ناست دی او زړه کې بوتان دي ډېره مننه دلته یو شعر دی چې وایي د جانان تصویر به هلته راته ښایي لږ څه تبدیلې وي د جانان تصویر به هلته راته ښایي زه یې دلته ګرځومه په لیمه کې ډېره مننه ډېره مننه د غزل مطلب ده وایي غم دا ستا کمې د ځان دی غم دا ستا کمې د ځان دی زړه کې پروت لکه د خان دی او ګرانه هر څه دې منمه لاندې ځمکه پاس اسمان دی ډېره مننه او زه په دواړو کې خوشحال یم شعر دی چې زه په دواړو کې خوشحال یم که سپرلی دی که خزان دی او بل شعر دی چې په هر حال شکر ګزار یم په هر حال شکر ګزار یم دا مې دین دا مې ایمان دی او بل شعر دی چې یو وصال ته یم لیواله یو وصال ته یم لیواله زړه مې مور له درست جهان دی او جون یو لویه فلسفه ده جون یو لویه فلسفه ده چې ناول دی هم داستان دی او که لږ فکر ورته وکړي که لږ فکر ورته وکړي ګل د دوو ورځو مهمان دی که لږ فکر ورته وکړي ډېره مننه که لږ فکر ورته وکړي ګل د دوو ورځو مهمان دی او دا دوزخ دی دا جنت دی دا دوزخ دی دا جنت دی او دغه ته دغه کاروان دی ډېره مننه دا دوزخ دی دا جنت دی دغه ته دغه کاروان دی په هر کام د دنیا بر یم په هر کام د دنیا بر یم چې غیرت مې مسلمان دی ډېره مننه او مقطر ده چې وایي سکندر ربه کامیاب کړه سکندر ربه کامیاب کړه په مشکل لار روان دی ډېره مننه